السلام علیکم ملګرو دا ګور دا د جمعنې ما لیکلي ول قریب لرنینګ اینډ ټیوشن اکیډمي که نه زه ته څه مجبورۍ په اساس پېښور ته تللی وم منډۍ ته او بعد د ټایمه منډۍ وه سهار یونیورسټي وه نو زه اوس دلته ملکڼ یونیورسټۍ ته کامیاب شوم په فسټ پوزیشن باندې په ټولو مهاجرینو کې نو هغلته رالم مطلب دا چې اوس دا کار بېرته فعالېدی شو خو چې ما دا حالات ولید د څه وجې نورې وي دا وګورئ دیوال نه دی سپین شي دوکان نه دی چونی شي خو یو ناکام سازش شوی دی صرف دا نوم په خلکو بد لګي چې دا خو هسې هم تللی دی او دا نوم یې وران کړی دی دا تاسو وینئ بېرته ښکاري دیوال نه دی چونی شي نه دوکان چونی شوی دا د حفیظ الله دوکان دی او ځینو علما تپوس وکړو هغه وایي زه ترې نه یم خبر او د دې حق هم ما ادا کړی دی یو حق خو دا چې ما اجازه اخیستې وه دا زما خپل دی پردی څوک نه دی زمونږ وښې بل حق مې دا ادا کړلی چې د دې ما 2500 روپۍ د دې خط ورکړي سیوا هغه 1500 2500 د دې دا مې ولې پې لیکلی دی زما د اجازې نه بغیر دا دی وران شوی دی او دغه خلک دي نو همیشه چې ستا خپې څوک وایي نو هغه به ستا نږدې سړی وایي نږدې کلیوالو نږدې خلکو د کوڅې خلکو د جومات خلکو باندې به ستا نوم او ستا ترقي بده لګېږي سترګې یې بدې لګېږي نو والله ډېر زیات ګیلمن شوم زه راللم منډۍ ته د منډۍ نه راغللم دلته چکدارې ته ما ویل د یونیورسټي به فعاله شي بېرته نو دغه به وکړم بېرته به هغه ټیوشن شروع شي بعد وعلیکم السلام بعد د ټایمه نو زه په فسټ پوزیشن کامیاب شوی یم الحمدلله خو چې دا حالات مې ولیده یو دا چې لکه پردو دیوالونو باندې ما لیکل کړي دي هغه مقه شانې پراته دي چې دلته د خپل جومات خلکو ته نږدې د خپل کلي د خپل کوڅې خلکو د خپل خپلوانو په دیوال باندې ما دغه کړي دي نو هغه لیکل چا وران کړي دي زه دا هم نو ما ته کس نه دی معلوم چې چا وران کړي دي خو لکه په ډېر غټ دلیل او په غټه دعوه سره یم چې دا د بدنیتۍ نه وران شوی دی ځکه یو خو په دې نیت نه دی وران شي چې دا دیوال خیرن شوی دی او دیوال چونی کوي او ټول دیوال سپینی نو خیر دی او نه په دې نیت وران شوی دی چې لکه نور لیکل کوي نو دغلته نور لیکل هم نه دي کړي صرف په دې نیت وران شوی چې دا سړی خو هسې هم لاړو او ټیوشن یې ختم کړو پېښور ته لاړو اوس په دې لیکلو څه کوو چې په دې نوم یې زموږ سترګې لګېږي په دې کامیاب نوم یې زموږ سترګې لګېږي سترګې پې بدې لګېدي نو وران کړی دی زه ډېر سخت خفه شوم دا هغه خلک دي ښه چا دپاره چې موږ د کامیابۍ سوچ کوو دا هغه مهاجرین چې خپل افغان رور خپل مهاجر خپل کلیوال خپل خپلوان ستا ترقي نه غواړي د جومات سړی نو ستا به نور څوک ترقي غواړي دلته چې څوک د دعوې کوي که نه د خیر خواهی نو دا ټولې دروغ دي دلته هر سړی د یو بل خپې وایي دا هم درته نه یم چې دلته هر سړی خپله کامیابي غواړي نه وی به کامیاب دم نشم خو چې د دې کامیاب سړي خپې ووه هلکه دې کې اوس تا څه فایده وه چې تا زما نوم وران کړلی هر چا چې وران کړی که د دیوال مالک هم وران کړی که نه نو حق یې لرو چې دا زما نه تپوس وکړي که دیوال مالک هم وران کړی او زه خو امید لرم چې دی به نه وي ځکه چې حفیظ الله زوی ته ما وویل هغه موږ ته نه خبر نو ما ورته ویلې دا مې یو کامیابي ده ستاسو دیوال څنګه تاسو ته نه خبر تاسو نه بې اجازې ستړی ستاسو په دیوال باندې یو شی لیکل شوي تاسو وران کړئ ما خو د دې دوه حق ادا کړي یو مې ستا د پلار نه د اجازه غوښتې وه بل مې دا حق ادا کړی دی چې ستا په فرمایش تا چې څه وویل چې موږ له هم پکې دغه ولیکه هغه مې ولیکل د هغې مې بېلې 2500 روپۍ ورکړې پینټر له او نور یو ځای کې دغه نه دي وران شوي او دلته دا وران شوی دی ولې چې دا ټول زما خپل خلک دي زما نږدې خلک دي ما پیژني زما د جومات او د کوڅې خلک دي نو دوی زما خپې وال غواړي خپل سړی به همیشه ستا په ترقۍ او په کامیابۍ باندې دغه کېږي حاسدین خلک دي دا ځکه الله نه کامیابوي په افغانانو کې داسې خلک شته ځکه الله نه کامیابوي زه دې کامیاب نه شم خو چې پلانکې هم راوغورځېږي هلکه تا ته دې نقصان څه در رسوي تا نه څه خوړل خو دغه وه چې خپله دومره نیستی نو بل هم در باندې ښه نه لګېږي نو ډېر زیات خفه شوم بل یوه غټه ګیله مې د دې قوم نه دا وه زما 1.5 کسانو په دې کې شاګردان په دې کې چې زه لاړم دوی چې هر څه کړي لکه بس چا چې ورته هر څه ویلي دي خو په پټو سترګو په مړو سترګو منلي دي چې دا دې له لاړو دا دې له لاړو خو زما نه چا داسې تپوس نه دی کړی بغیر د یو کس نه شیر رحمان په نوم یې دی زموږ کلیوال دی د خپلو یوه لور یې وه یو یې زوی وه هغې تپوس وکړو چې قریب الله څنګه چل دی کارونه دي څنګه شو او څه پسې تلی موږ خو به هر څه اورېدلي خو ته څه پسې تلی نو ما ورته وویلې چې زه کور کې رالېږلی یم پلار او ورونو چې دلته خو دې اپلای وکړه خو که دلته بیا که ناکام شي نو پېښور کې هم وکړه بعد د ټایمه به هلته بیا منډۍ کې منډۍ له به ځې او کاڼو او سهار کې به د یونیورسټي او نو ما ورته ویل ما دلته اپلای کړی ده زه نه تلم زه خفه وم نه لاړ شه اپلای وکړه او چې کامیاب شو خو بیا راشه که نه
نو د الله کار ته ګوره زه هلته هم کامیاب شوم او اوس چې دلته ریزلټ لږ وروسته رالی دی ملکان یونیورسټۍ کې دلته هم کامیاب شوی نو سره د دې چې هلته کامیاب یم درسونه هر څه مې شروع دی مې پرېغوسته دلته رالم چکدرې ته یو 2 میاشتې پس دلته چې رالم اوس به دا یونیورسټي مې او دا سبقونه هر څه به فعال شي خو چې دا حالات مې وکتل چې په دې 2 میاشتو کې ما نه یو کس هم داسې تپوس ونه کړو چې زمونږ د بچو استاده مونږ خو ستا باره کې چې هر څه اورېدلي هغه به وي خو مونږ ستا د خولې نه اورېدل غواړو چې ته څه پسې تللی کارونه دې څنګه شو او بیرته کله راځې که نه راځې ټیوشن دې څنګه کو کورسونه بیرته فعالې که نه فعالې نه هېڅ په قصه کې هم نه دي احسان فراموشه خلک دي نو داسې خلکو نسلونه او اولادونه ځکه نه کامیابېږي بیا یې دغسې کباړې نه او لوپاران او پوډرې نه او چارسین ته جوړ شي لکه دا زما یو حق و چې په ځای د دې چې دوی پیشي شا زما په باره کې خبرې اوري او هغه مني ما ته باید ټول سره زما نمبر شته دی زما کارت شته دی په دیوالونو زما نمبر لیکل شوی دی ما ته باید زنګ ووایي ما ته ووایي چې وروره کارونه دې څنګه شو کله راځي کورس فعالې که نه فعالې بغیر دغه یو څو د هغه یو کس نه او ځینې کسان چې په منډۍ کې کار کوي د کاڼونو هغوی خو هلته لیدلم خپله حالات یې لیدل او هغوی رانه خبر وو نور دلته چې څوک وو دغه شانې بس دې ته که ته ناراستي وې که دې ته ته بې احتیاطي وې که دې ته ته ناشکري وې خو یو کس زما تپوس ونه کړو خو پیشي شا چې ما پسې د چا نه څه اورېدلي هغې یې منلي دي چې نه لکه بس لاړو نو روپۍ یې ویلې او منډه یې ویلدل او لاړو ټیوشن یې پرېغوسته او زموږ بچي داسې پرېغوسته ماشومانو ازار یې واغوسته نو ښه داسې خلکو راتلونکی به څه وي د داسې خلکو د ماشومانو راتلونکی داسې خلکو ته به څوک څه زړه ښه کړي چې سبق ورته ووایي چې استاذ یې لاړ شي په یو کار پسې او یوه جمعې استاذ نه وي دې کې 2 جمعې تېرې شي دې کې 3 تېرې شي دې کې 4 تېرې شي دې کې 8 جمعې تېرې شي 2 میاشتې وشي په دې کې د استاذ نه د بچو د ماشومانو د شاګردانو پلار مور پلار والدین مشران یوه پوښتنه قدرې ونه کړي یو زنګ ورته ونه وایي چې ته څه پسې تللی بېرته کله راځې زموږ ماشومان دې په کم جوړ پرېښي دي او بیرته راځي که نه راځي نه بس دوی په تیاره غواړي چې په تیاره چېرته شی شروع شو چا کورس کولاو کو د 1500 روپو په ځای ته 1.5 روپۍ اخیستلې پیسه او سخا په سخا به او را روان به بس که هغه شان سبقونه ورته وایې کوم چې ورته په بازار کې په 2000 او په 3000 روپۍ په 1500 روپۍ میاشتې فیس باندې سبق وایي او ته ورته په 1.5 سل بس د سره داخلي کې نورې قصه کې نه مطلب دا د دې ټولو خبرو نچوړ مې دا دی چې دا خلک ګوره د کامیابۍ شوقین نه دي افغانان نو کې داسې خلک شته دی چې د کامیابۍ د ترقۍ شوقین نه دي دومره بدنیته حاسدین خلک پکې شته چې خپل تعلیم نه کړي د خپل نسې چې د خپل ملا نه چې پایدا خپل زوی باندې ترقی نه پیرځوږي مطلب په د پلسم کې سبق پرېښی دا کوشش کوي چې د بچي د په اتم کې سبق پرېږدي 12 دیونه کې ځکه خو زما زوی خو به زمانه بیا ډېر تعلیم وکړي نو دا چې سړی د خپل زوی ترقی نه برداشت کوي نشي برداشت کولی هغه د بل چا ترقی څه برداشت کوي نو بس دغسې حالات دی الله دې زموږ په دې خلکو باندې رحم وکړي او زما خو زړه دومره خفه کو والله ما ویلې چې زه اوس ګوره دلته کامیاب هم شم نو زه په کوم جوړ باندې دې خلکو سره اوس دوی د دې ماشومانو ته بېرته سبق شروع کړم د ټولو خبرو نه چوړ مې دا دی زویمه چې زما هغه حق دې بلا پسې شي زما د حال تپوس دې نه کړی خیر دی ما معاف کړي دي خو دا کمې خبرې چې تېرې شي سره د دیم لکه دومره حق خو نه لرئ چې په ما پسې لکه پیشي شا ووایي چې واړې پرېغوست سبقونه نیمه پرېښود او واړه ورپسې خفه دي او دا نو دغه خبرې دغه خبرې چې ما پسې پیشي شا کېښو دومره خو کولی شي یو زنګ ووایي ما ته یو ټلیفون وکړي او ما ته یې ووایي چې وروره زما د حال پوښتنه هم پکې مه کوه ما ته مخامخ ووایي وروره واړه دې پرېښي دي او کله راځي سبقونه له به ازما تپوس هم پکې مه کوه چې څه پسې تللی څه پسې نه کله راځي او زموږ واړه دې پرېښي دي زموږ واړه دې پسې خفه دي دغه خبرې چې دا ما پسې پیشي شا کې دا خو په ټلیفون کې راته وکړه ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم اغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا فارحمهم واحشرهم في زمرة المتعلمين